ټول مې زامنه غونډې دي ټول مې وروڼه غونډې دي او چې کله یو زامن مړه شوه غټ پښتین مړ شو خو باروک یې ووایه چې باروک اول شیرین د باروک نه و چې باروک یې ووایه موږ ورته وویل چې شیرینه ټوله مې زړه بابی په دې لانجه چې دې نه وکړم مورینه علي ته به علي یې نیولی بیا یې ورته ویلي چې که په زلبانه کې ورته مړه وکړه که په زلبانه کې نه څه ده ورته ویلي چې زه په زلبانه کې نه څه یوې پښتانه جدګاه به راورې شي اول دا کیسه شیرین بود زامن نه و دوه مې ورینه دي دوه مې ورزي دي او یو دوه زامن مې یو مې د مشر سړی و دغه نه دا کیسه شیرین شوې علي یې نیولی و علي روغله چې کله روغی خور شو بیا دا یې لږ کې داسې غاښ موږ ورته وویل چې ما که شیرینه د مېړانې څلوي په منډوني نامړه دادي څه شي دا غونډې یو زامن دي ټوله زار سړي لاره د دغه پښتانه خدای د بارا یې